يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورة بقرة وسلوختم آياتنا تشبك نوی آیات پورے سلورم باب دے. دیکھ شپک خطابات تی. اول خطاب دوش بتا آیات پورے دے. دیکھ ذکر دا نعم و دا نقمہ دا بنی اسرائیل باندے. آتا نعم خاصہ بنی اسرائیل باندے ذکر چکو دیکھ اسباب دا خلافت شرعی اور عبادت و توحید دا رب و اتباع دا رسول و دو عذابون بذکر آگلس شریعت و توحید نے انکار و قرون بدی کی ذکر دا نعم سمانیو دو نعمتن وہ سلوی خیات کی ترغیب دے و تسلوی خیات کی تخفیف دے اور دا ات نعمتن شروع کی گئی دا نہ سلوی خیاول پنزوس کی دویم یو پنزوس و دو پنزوس کی دریم دری پنزوس کی سلورم سلور پنزوس کی پینزم پینز پنزوس کی تمہید اور شپک پنزوس کی شپگم وم پو پنزوس کی ات پنزوس کی تمہید اور نہ پنزوس کی عقوبت اتم نعمت شپیتا کی دویم عقوبت اور دویم نعمت پو یو شپیتا آیات کی و بیا ترغیب دے ایمان و نیک عمل تا سرد بشارتنا. یا بنی اسرائیل اذکرو سوال دا دے دے دوبارہ مکرر ولی راوڑو. جواب مخ کے اذکروی ذکر کرے و دا پارا دا تعمیل دا اوامر تسعو او دا پارا دا اجتناب دا نواہی خمسو. یا بنی اسرائیل ترغیباً ذکر کرے ہو چھے نہو عوامر بانے عملو کے دی پینزو نواہیو نزانو ساتے دل تے دا ذکر کرے دے دا پارا دا ذکر دا نعم سمانیو اور دا پارا دا دو نعمتنو. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہود او بنی اسرائیل دا دین استدلال کی جو قرآن کی راغلی دی چې منگا دا طول مخلوقات و دا طول عالمیننا او دا مسلمانان نم غریو تکو انی فضلتکم علی العالمین لاغل دے. جواب دا چھ عالمین کے الف لام استغراقی حقیقی ندی مراد عالمین مراد دا آغا زمانی خلق دین و دا فضیلت جزی دی فضیلت کلی ندی او اللہ رب العالمین دا دی امت پا غرواری باندی نور نصوص او دلائل پیش کری دی. لکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. وانی فضلتکم علی العالمین مراد دا اغا زمانی خلق مراد دی الى یوم القیامہ ندی مراد دو بل دا چھ بنی اسرائیلو تا چھ دا صد وجن فضیلت حاصلو نا اغا فضائل او اغا اسباب موجبات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا بطریق اولا سر حاصل دی. واتقو یوما دا تخفیف اخروی دی. سوال دا چھ دا یریو دا زمانینا خو یرنکی کی کرنا جواب دا دی چھ ما فی اليوم مراد دی چھ اغا عذاب دی. واتقو عذاب یومن لا تجزی اجزا کی دو معنی گانی دی. یو معنی دفع کول دو یو معنی فیدہ ور کول کفایت. لا تجزی لا تکفی لا تستغنی لا تدفعو. نفس اول نا مراد غیر مجرم دے اور نفس ثانی نا مراد مجرم دے. دنیا کے دا مجرم دا خلاصی دلو دا پارا سلور طریقی دی. اول اجزاء النفس عن النفس اغی لا تجزی سر دفع کرو. دویم شفاعت نوی ولا يقبل منها شفاعہ دا ضمیر راجع دے نفس مجرم تا. دریم چی دینو آغا جرمانو فدیاو عادل ورکول دی ناغی نفکرو ولا یخذ منها عدل. سلورم آغا احتجاج و انتصار دے لخکر کشیدہ جلسی مظاہری احتجاجون جلسون دی ولا هم ينصرون. سلورم طریقم منتفع دالتن شریکی مجرم دا اللہ نا پا ورز دا قیامت کی نشی بچ کے دلے کافر و مشرک بھی.
دغه آیات به بیا راځي په سورۃ بقره یو سل 2 آیات کې خو آلته به ضمیرونه بیا راځي وي نفس غیر مجرم ته هغه د خوانم نه قبليږي او دلته د مجرم د خوانم نه قبليږي. ولا يقبل منها شفاعه د دې معتزله استدلال کړی دی چې مرتکب د کبیره د پارم چې دینو شفاعت نشته دی او اهل سنت والجماعت خو قائل دي چې مرتکب د کبیره چې مؤمن وي نو هغه د پاره شفاعت شته. جواب دا چې دا ضمیر راجع د نفس مجرم تا او مراد د جرم نه کامل جرم د چا کفر او شرک دی. کافر او مشرک نه سفارش نه قبليږي او د مؤمن مجرم د سفارش د قبلېدلو باره کې نصوص شته دی. قرآن کریم کې لفظ د شفاعت 14 کرته ذکر کړی دی او ماده د شفاعت 13 کرته ذکر کړی دا. قرآن کریم نفي د شفاعت 5 طریقو سره ذکر کړی دی. اول نفي د وجود د کافر نه چې کافر د پاره سفارش موجود نه دی سورۃ اعراف 53. دویم نفي د اغنا فائدہ نه ورکې سورۃ یاسین 3 آیات. دریم نفي النفع فائدہ نه ورکې سورۃ بقره 3. دریم نفي د ملکیت لا یملکون الشفاعه سورۃ مریم 23. پنځم نفي د قبولیت قبلی کینا سورۃ بقره 23. بیا قرآن کریم کې شفاعت 15 انواع ذکر شوی دي. تدې وجنه شفاعت بلا اذن نشته د لکه دې کې چې نفي کړي دی دا د کافر نه منتفع دی او شفاعت بل اذن شتا چې سره استثناء ذکر شوی یا استثناء د شفیع یا استثناء د مشفوع له یا احتمال د دواړو لري. ناغه شفاعت بل اذن ثابت دی هغه باندې په قول اقرار کې لکه څنګه چې د اهل سنت مسلک دی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ نحصل وخیات نا شروع دا ذکر د نعم سمانیه په بنی اسرائیل باندې خاصه نعمتونه چې الله بنی اسرائیل باندې کړی وو. د نحصل وخ کې اولنې انعام دی چې الله تاسو ته نجات درکړو د فرعونانو د مصیبتونو د عذابونو نه. نجیناکم دی واقعاتو کې از رازی دلالت کې په استقلال د واقعي باندې. نجیناکم باب تفعیل دلته ذکر کړل دی او استفانجیناکم ذکر دا ولنه انعام تدریجنو او دا دویم انعام چې هغه انجام من الغرق او دا دفعتنو. آل فرعون کې قانون دا لفظ د آل کې چې مضاف الیه دواړه پکې مقصود وي. فرعون او فرعونیان او دا هغه ملګری او مشاورین او شریکان. د فرعون باره کې اهل علم مشهور نوم ذکر کړل دی مصعب بن ولید بن ریان او فرعون به د مصر بادشاہ د مصر د بادشاہ لقبو لکه کسرا او قیصر او نواب او نوبه د کابل د والی لقبو. د دنم د مصعب بن ولید بن ریان ابن کثیر فرمایي کان من اهل فارس دی و د فارس والا او د ایران والا او ځکه خو ظالم او قاتل مو دا د اصلنا قاتلین او مجرمین دي ظالمان دي. یا وی من عیش ان علیه اللعنه چې د ارض او د ارم قوم نو په د دې د الله لعنت وسکه چې الله په لعنت را لګل دي ډیر لوی لعنت انسانو. یذبحون ابناکم ويستحيون نساءکم دا د یصومونکم د پاره دوا انواع ذکر کړی دي. هغه تاسو ته چې بد عذابونه رسول نه یو خدای چې تاسو اولادونه حلال ولو دویم تاسو خزه به حیا کولې سورۃ اعراف کې مدا او ابراهیم کې مدا فرمایي ذبح د اولاد ولی کولا یو خدا دی چې د خوب لیدل او چې یو غور راشد بیت المقدس او د شام نه مصر او د مصر حکومت وسوځي د سره تعبیر کې دایره پیدا شوی و چې بنی اسرائیل به د شام نه چې د شام خلق دي اب زمام بادشاہي او تختا چپکې دغه سه الله وکړه ذکر چې د ذبح الاولاد کولو. دویم د بنی اسرائیل نه اوریدلو چې دا د نبوت قرآن دی چې بن کې ودا سه خلق پیدا کیږي چې د دې ظالم نه بمنګلا الله په نجات راکړي.
نو د خپل باطل تدبیر مطابق دای قتل شروع کړو. دا کاهنانو د فالګرانو خبره سینه د شاغي ورته ویلی و هاي کې خو به تصدیق راځي د قول د کاهن یا د خوب خبره ده یا د نبوت د قرآن نه دا اخبارات په شنګویا اوریدله. ويستحيون نساءكم یوم اند دا چې تاسو جنکی ژوندې پر خودي لورګان تاسو ژوندې پر خودي دي کې به دوه اشکال راځي. یو خدای چې بیا خو بناتکم په کارو نساءکم خو بالغ خزو ته ویل کیږي اکثرا اطلاق ادا ده. نو یره ذکر د نساء د مراد نه بنات دا په طریقه د مجاز بالمشارفت سره په طریقه د ما یقول الیه سره راتون کی بیا د دین نساء جوړې دي بعید توجید ده. دویم دا چې په دې استحیا کې فائدہ سوې جواب دا ده چې کله په یو قوم کې نارینه کم شي او خزي ډیر شي نو ډیر زیات فسادونه او فتنې راځي. حدیث کې مرضی د قیامت و نه خدا ده د 50 خزو به یو سرپرست وي يقل الرجال ويكثر النساء. دویمه توجید دلته دا چې استحیا باب استفعال د صلب د پاره دی. ويستحيون نساءكم وبحیا کول او شرمول استاسو خزیب دا توجیه ابو حیان وغیرہ ذکر کړی دا ډیره صحیح او غلط توجیه ده. په دې کې بناتکم اشکال او تعبیر په نساءکم سره په مجاز بالمشارفت سره دې تماجت ناراضي او د ظالمانو د فرعونانو کارونه خو دې دغه سي. وفي ذالکم کی اشاره ذالک اسم اشاره کسو العذاب توین بلاون په معنا د امتحان او کذالکم کی اسم اشاره نجات من آل فرعون توین بلاون په معنا د احسان سره دواړه صحیح دي. بلاون یا په معنا د احسان سره انعام سره یا په معنا د امتحان او مصیبت سره. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ دا دویم انعام فرقنا بكم کله چې موږ جدا کړو په تاسو سره په دې انسانانو زوات د بنی اسرائیل سره خو دریاب نه دی جدا شوه. نو جواب دا چې بكم کې معنا لإنجائكم وإذ فرقنا لإنجائكم البحر یا با سببیا حذف د مضاف وإذ فرقنا بسبب إنجائكم البحر. بحر لفظ قرآن کریم کې 3 کراته ذکر شوی دی جمع د دې ابحر ذکر شوی دا. دا بحر نه مراد بحر احمر دی. بحر قلزم می ورته ویلي فارسی او د اردو کتابونو کې ورته دریای نیل وایي. بعض اهل علم چې دا مشهور یو وخت کې په بحر خالد باندې او اوس وخت کې دا مشهور دی په بحر احمر باندې. فانجیناکم باب افعال دفعت باندې دلالت کوي. واغرقنا على فرعون ومن غرق الفرعونیان. ابن عربی صوفی فرمایلی دی چې فرعون غرق شوی دی دا آل فرعون غرق شوی دی خو فرعون نه دی غرق شوی ذکر چې دلته خو آل فرعون ذکر کړی دی نو په کلام کې مقصود مضافی مضاف الیه قید خارجی وي. فرعون نه دی غرق شوی او آل فرعون غرق شوی دی. یو خدای اشتباه ورته لګېدلی ده. دویم دا چې فرعون داود ایمان کړی د سورۃ یونس کې ذکر شوی دی. فرعون خو ډېر ښه مؤمن دی د موسی علیه السلام د ایمان موږ له سره د رقم نه لګي العیاذ بالله. جواب دا چې قانون په لفظ آل کې دا چې مضاف الیه دواړه مقصود وي. فرعون هم غرق شوی دی او د فرعون ملګری فرعونیان هم غرق شوي دي. هغه قانون په لفظ اهل کې دی رتی شوی دا لفظ آل دی. او د فرعون ایمان ځکه نه قبول شوی چې آل تور پسې ورسته جملې دي نه دي رسته کنه الان وقد عصيت اوس ایمان راوړی او مخکې د نافرمانی او بدمعشي کوله اوس نه قبلېږي.
او قرآن کریم کې نصوص صریحه او صحیحه موجود دي په غرقېدلو د فرعون باندې. هغه آیتونه د دې سورۃ بنی اسرائیل یو سل 3 کې فرمایي فنبذناه فی الیم. سورۃ یونس 9 آیات کې فرمایي حتی ادرکه الغرق. سورۃ زاریات 40 کې فرمایي. سورۃ زاریات کې فنبذناه فی الیم او بنی اسرائیل یو سل 3 کې فرمایي فاغرقناه ومن معه جميعا. من فرعون او د ملګری ټول ور غرق کړل په اوبو کې. او سورۃ نازعات 25 کې فرمایي فاخذه الله نکال الاخرة والاولى. دغه موږ په مخکنی او رستنی سزا سره راونیولو بنا بر یو توجیه یا مخکنی او رستنی داوی سره مراونیو د الوهیت او د ربوبیت داوی چې کړی وي. وانتم تنظرون تاسو ورته قتل د فرعونانو غرقېدلو ته د دشمن غرقېدلو هلاکېدلو تبا کېدل یو نعمت او بیا چې هغې ته ګوري دا بل نعمت دې ته نعمت در نعمت وایي. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة دا تمهید دی او وروسته ثم عفونا عنكم من بعد ذلك دا دریم نعمت چې الله رب العالمین تاسو ته بخنه وکړه د کفر او د شرک نه پس د توبې ستاسو نه. الله ته شرک وبخلو په توبې سره. وعدنا باب مفعله ده یا خو په معنا د مجرد سره دی چې وعدنا یا باب مفعله په خپل معنا سره دی چې د الله د طرف نه طلب د وعده وو او د موسی علیه السلام د طرف نه اجابت او قبولواله وو. دلته 40 لیله تنویر دی اجمالا. سورۃ اعراف کې وی دی اول کې وعده د 13 شپه او اتممنا ب10 فتم میقات ربه 40 لیله. 13 سره نور یو ځای شوي 40 شوي. الله په علم کې خود مخ کې نه 40 وی خودی ته تدریج ویل کېږي. اول نه ورته 40 نه کې چې درندې نشي. اول نه ورته آسان کړه ویره یو میاش 13 شپې ویل الله سره نور زیات ک تکمیل. تبلیغ عالم هم دغه طریقه کوي. اول در باندې سه روزه ولګي بیا د عشرې تر کش کی بیا د چيلې ته کی بیا وې سرور میشت شوي بیا نو کال شو. دا اول نه دراند غټونو پیټ خلکو ته مور په شا کوا قلاره تدریجن دمه باندې دین ته را داخل کا نیکو اعمالو ته را داخل کا. ثم اتخذتم العجل من بعده. سوال دا دی ثم هم د تاخير د پار راځي او بعدهم دلالت په تاخير سره کوي. دا خو تکرار دی. دلته جواب یو دا دی چې ثم پس د دې وعدې نه او من بعده معنا من بعد ذهابه پس د تلو د موسی علیه السلام نه کوئی ترتا. ثم کی تاخیر عن الموعد مراد ده او بعده کی مراد تاخیر بعد الذهاب مراد ده. دویم دا چې دا ثم د پاره تعقیبی ذکر ده د پاره تراخی نه ده. په دې لفظ د اتخذتم العجل باندې اشکال هغه دا چې اتخاذ العجل دا خو کفر او شرک نه دی. جواب دا چې دلته مراد د اتخاذ نه اتخاذ شرکی دی. اتخاذ بل ادی نه دی مراد لا سره نیول. ثم اتخذتم العجل معنا ثم تقدتم العجل. دویم دا چې دلته مفعول ثانی مقدر دی. ثم اتخذتم العجل الها بیا تاسو ونیولو داس خې په الوهیت سره معبودیت سره. وانتم ظالمون دا ظلم په معنا د شرک سره دی ځکه ان الشرک لظلم عظیم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. سوال دا دی چې دې ته الله څنګه معافي کړی دا. حال دا دی چې قران کریم کې الله فرمایي سورۃ النساء 14:43 کې ان الله لا يغفر ان يشرك به. الله خو شرک نه بخي. جواب دا دی چې د دې د عفو بخنه بعد التوبه ده. به توبې الله نه دی بخره ورته شرک پس د توبې نه ورته بخله دی. او د دې توبه ذکر شوی د سورۃ آل اعراف کې چې دوی الله ته توبه کړې ده.
هغه ذکر شوی د 109 آیات کې قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين کله بخنه ونکي او رحم ونکي بس تاوانیان یو هغه د دوی طلب د بخنی کړه دی او طلب د رحم کړه دی بس دای توبه ده نو ځکه الله ورته معافي وکړه نو ثم عفونا عنكم من بعد ذلك معنا بتوبتكم ثم بعد ذلك دلته بیا دواله جمع شوي دي ثم عفونا عنكم من بعد توبتكم پس د توبې ستاسو نو تاسو شرک کړی دا غینه ورسته مو توبه کړی دا موږ دا غینه ورسته دله معافي کړی دا ماول ستاسو شرک بیا توبه او بیا دا غینه ورسته زموږ عفو ذکر ثم بعد ذلك دواړه ویلي تشکرون دلته څه شی دی اطاعت د الله او توحید د الله منل که شکر خو عبادت ته او عبادت توحید دی او تش شکر په خله باندې ویلو ته نه ویل کېږي چې شکر الحمدلله او شکر د نعمت تر څو چې اطاعت او توحید او عقیده او عمل او استعمال د نعمت پر آزاد مشکور کې نه وي وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون څلورم نعمت چې الله ستاسو د هدایت لپاره کتاب درکړو لفظ د موسی قرآن کریم کې او سر شپږ دېرش کاله ذکر شوی دی تفسیر فتح البیان هم هغه تقریبا یو سل ډېر ځای لیکلی دی دا دلیل دی په دې باندې چې د الله رب العالمین ډېر محبت د موسی علیه السلام سره کثرت ذکر دلالت کې په محبت باندې کنه حلیۃ الاولیاء کې او صفت الصفوه کې حلیۃ الاولیاء کې ابو نعیم نقل کې د عمر رضی الله عنه نه ابن جوزی صفت الصفوه کې نقل کې د عمر رضی الله عنه نه صفت الصفوه د حلیۃ الاولیاء د ابو نعیم نه مختصر کړی دا د عمر رضی الله عنه یو قول دا دی ومن اکثر من الشیء عرف به څوک چې یو شی ډیر یادې بس دا په دې باندې پیژندل کیږي د دوه سره خامخا یو قوي تعلق دی یا د محبت یا د دشمنی اکثار دلیل د معرفت دی چې الله رب العالمین موسی علیہ السلام ډیر یاد کړی په قرآن کې نو بس دومره وسره محبت هم دی دومره الله ته ګران او محبوب هم کتاب کې الف لام د عهد د پاره تورات فرقان وزن فعلان دی وکړه د لفظ قرآن کې راغلی دی فا را قاف ماده دلالت کې په جداوالی باندې چې جداوی او جدائی راوړي لازم او متعدی دواړه دلته یو قول دا دی چې دا په تفسیر د پاره د کتاب دی دا فرقان دا کتاب څه دی فرقان دی حق او باطل جدا کوي یا مراد د دینا صحیفه د موسی علیہ السلام دی دریم معجزه د موسی علیہ السلام د عصای موسی څلورم سلطان مبین روب د موسی علیہ السلام دی پنځم دا چې دا لفظ ټول ته شامل دی تهددون لفظ دلیل شو چې بغیر د شریعت الهی نه او د کتاب الهی نه هدایت د شاسره دی وإذ قال موسى لقومه دا پنځم نعمت چې دې ته ویل کېږي تخفیف فی التوبه او تخفیف فی عقوبة التوبه د دې په توبه کې یو شرط دا و چې فقتلوا انفسکم دوه توجیه دي پکې یو دا ځانونه قتل ته وسپاره خطاب شروع چاته مجرمین او عابدین د عجل ته دویمه توجیه دا ده چې دا خطاب توحید والا وته دی انفسنا مراد خپل هم جنس دي مشرکین تاسو اوج نه چې دي انفسکم خپل هم جنس او وطنداران او قومیان چې هغه د سخی بندگی کړي او شرک کړي دي فتاب علیکم الله در باندې اسانتیا راوستا په دې توبه کې شرط هغه قتل الانفس الله به کې تخفیف راوستو چې زه دې ته حاجت نشته دی
نو دې ته ویل کېږي نسخ د شریعت قبل التعمیل، عمل لا نه دی شروع شوی او منسوخ کړو بنا بر یو قول. آیا بعضې پکې قتل شول او الله بیا تخفیف راوسته چې دا کافي ده؟ باتخاذکم العجل کی با سبب یا باتخاذکم العجل الہا ظلمتم انفسکم، ظلم کی معنی د شرک. د الله په اسماو کې باری ویلي په دې باندې ردو چې الله ستاسو خالق هم دی، یو دویم مصور هم دی، دریم باری هم دی چې اندامونه یې دله په ډېر ښایسته انداز او سیستم جوړ کړي دي. فسواک فعدلک، بیا هم ته چې د کمزوري مخلوق د سخي بندګي کې شرم او حیا دله نه درځي د باري ذات نه. دا چې اسرائیلی روایتو کې راځي چې یوه ورځ باندې 80,000 کسان وشل مما لا دلیل علیه. اسرائیلی روایت کوم دلیل پې نشته، هسې د خپل قوم کثرت او تعداد زیاتوي. لکه دا بعضې خلک چې د خپل قوم او د خپل ولس او د خپل تنظیم او د ډلې او د خپلو شاګردانو د خپلو ملګرو تعدادونه په دروغو سره بیانوي. دومره سوه دي، دومره زره دي، نه سوونه دي نه زرونه دي، بلکې دروغونه دي چې ته جوړی ځان د پردیو خلکو د پاره جهنم ته بوځي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، د آیات کې تمهید دی، نعمت ذکر کې شپږ 50 آیات کې چې دوی د الله او د الله د رسول بیا ادبي وکړه. لن نؤمن لک، یا خو ایمان کې معنی لغوي ځکه چې لام صله کې راغلی، یا ایمان شرعی او لام علامه جدیه، جهرة معنی عیانا. فاخذتکم الصاعقه، صاعقه نه مراد تندر دی، دویم د تندر आवाज دی، دریم تندر کې چې کوم اور دی، درې واړو ته دا لفظ شامل دی. که صیحت که رجفه د دې سره راغلی وي نو یا رجفة القلوب د زړونو جړق او زلزله، او یا رجفة الارض څه منافات نشته د بره نه صاعقه او د لاندې نه رجفه. وانتم تنظرون، یو معنی دا چې تاسو د صاعقې ته کتل چې در باندې را روانه وه، دویم یو بل مو کتل، دریم د مرګ ته مو کتل چې در باندې مسلط شو. ثم بعثناکم، دلته باس ډېرې معنی راځي. باس په معنا د لېږلو سره، باس په معنا د راویښولو سره، باس په معنا د باس بعد الموت سره. دلته دا معنا مراد ده. احییناکم من بعد موتکم، لفظ د موت په دې دلالت کوي. بیا مو تاسو را ژوندي کړئ پس د مرګ ستاسو نه. موتکم کې اضافت د مصدر مفعول ته راغلی دی. څنګه الله دوی را ژوندي کړه؟ په دعا د موسی علیه السلام سره، په شفاعت د موسی علیه السلام سره. سورت اعراف کې د موسی علیه السلام دعا او شفاعت ذکر کړی دی 155 آیات کې. د موت ته چې د موت عقابي ویل کېږي، هغه موت چې د هغې پسې وروسته دنیا کې بیا ژوند راغلی دی. دې موت ته موت الاجل نه وایي چې په خپله نیټه راغلی دی. په دې صورت کې دا 5 واقعات لري د موت عقابي. هغه موت چې هغې پسې وروسته بیا حیات راغلی دی په دنیا کې. 5 مثالونه او 5 نمونې دې صورت کې ذکر شوي دي. یو دا واقع شوه. دویم 83 کې راځي فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى لعلكم تعقلون. دویم سورۃ بقرہ کې راځي د عزیر علیہ السلام بارک 243 کې فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام. دریم راځي 259 کې ابراهيم عليه السلام ته ویل فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن ياتينك سعيا. پنځم
سورۃ بقرہ 260 کې فقال لهم الله موت ثم احیاهم اقوم د جهاد نه او د مرګ نه تیښته وکړه الله په مرګ راوستو بیا الله را ژوندي کړو په دعا د حزقیل علیه السلام سره وظللنا علیکم الغمام دا وم نعمت دی چې الله دوی ته د سوریو د خوراک تنظیم کړو دوی هجرت کړو د تیه میدان ته نو آباده خو نه وي نو الله ورته سورې جوړ کړو غمام نری ورځ چې سورې وي او تیار نه وي من او سلوام من کې مفسرینو ډېر اقوال ذکر کړی دي تورنجبین خوږه میوه یو قسم خوږه ژاوله چې الله دې ته پکې خوږوالی او غذا برابر کړی وه سلواوي لیکي کې مرغان په مختلفو انواعو سره څنګه ولا راتل بس حاصل دا دی چې دوی ته ډېر په ښه اعلی انداز باندې راتل علم نور الله ته تفصیلات الله ته معلوم دي د کلونه مخکې لفظ د قلنا مقدر قلنا موږ ورته ویلو کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغو نه چې موږ دله درکړي دي لفظ د طیبات قرآن کریم کې 50 کرته راغلی دی قرآن کریم کې طیبات او طیب 15 معانی لري یو طیب په معنا د حلال سره سورۃ النساء 3 آیات دویم هغه چې طبیعت خوشالهونکې وي سورۃ النساء 4 آیات دریم چې پاک او نظیف وي سورۃ النساء 2 آیات څلورم په معنا د لذیذ سره سورۃ احقاف 13 آیات پنځم چې فائدہ من وي سورۃ ابراهیم 4 آیات طیبات معنا حلال پاک مزیدار فائدہ من دلیل چې په حرامو کې الله پاک دا صفات نه دي خي حرام خو یو دا چې حرام دي الله په نس باندې منع دي شریعت کې منع دي دویم فائدې پکې نشته ضرور نه پکې دي دریم لذت پکې نشته خوند پکې نشته بیا دلته چې دین وقف دی تقدیر دی ولا تطغوا فيه دلیل په دې باندې سورۃ طه دی چلته دا لفظ ذکر شوی دی نو کلو دا امر دی ولا تطغوا فيه دا نه دا هغه نه باندې تصریح راغلی د سورۃ طه کې طغیان او سرکشي پکې نه کوي یو طغیان او سرکشي دا چې شرک کوي دویم دا چې په دې کې تاسو تحریم د حلالو کوي حلال حرام ویا دریم قسم طغیان دا دی چې ادخار او ذخیری پکې کوي چې دا سبا ته بل ورځ ته ساتو دا ادخار صفت په هغه طالبانو کې ډېر موجود دی چې د جماعتونو کې دیروي او وظیفې راټولې او خوري نور طالب العلمان او ملګري ځان سره نه پرې دیني دی رکې یاره وای بیا سار چې ته وای ډوډۍ نه پاتې کېږي دا وای سار د پاره ساتو که نه هغه د علم نه محرومه کېږي پروا نه کوي ځای م ورته نه پیدا کېږي وای ځان نه د چېرته په کرایي باندې کور یا یو کوټه او اتاق ونیسي که نه قبل طالب ورته یو بال دی مسافر دی غریب دی مشکلات دي زموږ استاد ورور دی یو کور نه ورته راوړه که نه ورته په غوسه شي سارچي کې به شي خوري د سوال ډوډۍ کې دومره بخل تکې د الله بنده په سوال او په حرام نه ټولې او دومره بخل پکې کې تم ته نه توبه وباسه کوم کورونو والا چې تا ته درکې هغه خو صدقه او ثواب په نیت تعالی درکې هغه خو صدقه او ثواب کېږي بل دا چې سوال دی وکړه هغه خو دله درکړه نو هغه خو معامله د الله سره شوله او ستا کار خراب دی چې سوال کې او سوال باندې غواړي الله دې نجات ورکړي دې طالب العلمانو ته او د زده کوونکو ته د وظیفې د طعام او د دې ډوډۍ نه ښه شی نه دی څوک چې ورکړي دا خو صدقه او ثواب او اجر کېږي خو چې دا څوک غواړي او راجمع کوي دا په ډېرو نقصاناتو باندې بنا ده ډېرو ملګرو کې الله داسې استعداد پیدا کړو چې هغوی ځان لذي مزدوري کوي او هغه مزدوري باندې ګټل شوي روپیو باندې ځان له بیا طعام او خوراک اخلي او هغه استعمالوي خو د وظیفې ډوډۍ نه خوري
سوالم دی نورې خبرې هم پکې بعضې شته دی هر قسمه خوراکونه طعامونه حلال حرام پکې راځي پاک ناپاک پکې راځي خو بیکاره پکې راځي بیا دوی ورپسې دا مقوله مو وي چې زیاتي شي هغه جماعتي شي ذخیره کوي وچی بدنیتی پکې کوي دروغ پکې بیا وایي په ډېرو مفاسدو باندې دا بنا شی دی دوی لا پکې دا مو وایي چې وظیفه دې نه خوړلې علم برانه زده نه کړي امام بخاری رحمه الله امام احمد صاحب ابن جریر صاحب موسی علیہ السلام دوی وظیفې غوښتې وي ځان سره خپل خوراک وړی و موسی علیہ السلام سوی خپل ملګري ته آتنا غذاءنا زمونږ خوراک راوړه چې ځان سره مو روان کړی دی او الله سوی وتزودوا ځان سره خپله خرچه ویسئ حج کې هم دا خبره ده جهاد کې هم دا خبره ده علم کې هم دا خبره ده ته نه ګورې جماعت تبلیغ والا خپل خوراک او خپله خرچه ځان سره وړي څومره په عزت باندې خوري چاته محتاج نه چاته سوال نه نو دا خو چې د څنګه ونیوله همقسې دې جوړه کړله څنګه چې د تعداب او بنیاد کېښودل همقسې به روان وي نو الله ورته ویلي چې ولا تطغوا فیه تاسو به دې کې طغیان نه کوئ یو قسمه طغیان ادخار د ذخیره د ازي ذخیره کول نو ما ظلمون دا مرتب دی په مقدر باندې فتوغوا فیه دوی پکې طغیان شروع کړو سرکشي پکې شروع کړه ادخار پکې شروع کړو یاره وې دا بیا سبا خورو سبا له پکارېږي په الله باندې اعتماد توکل اخو ګمان ختم شو په الله باندې بدګمانه شول چې نن راکړه لکه چې سبا یې نه راکوي الله په دا رزق بند کړو وروسته فرمایي قلنا اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله چا چې د الله رب العالمین د قانون خلاف کړی دی هغوی بیا د دومره تاوانونو سره مخامخ شي المعصیة تجر الى المعصیه یو ګناه بیا ډېر ګناهونه ځان سره راکش کړي نو قلنا مقدر قلنا کلوا من طیبات ما رزقناکم او دلته ولا تطغوا فیه مراد چې سورۃ طه کې ذکر شوی دی او ما ظلمونا مرتب دی په مقدر باندې فتغوا فیه نو دوی پکې طغیان شروع کړو چې طغیان پکې الله رب العالمین طغیان پکې دوی شروع کړو نو ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله الله وس فرمایي وما ظلمونا دا نقصان او کمی چا وکړو الله وی چې دوی وکړو وما ظلمونا معنا وما نقصونا دوی زمونږ هیڅ هم کم نه کړو زمونږ هیڅ هم کم نه کړو د دې وجه نه ګناهګار او ظالم او مجرم انسان د الله رب العالمین یو شی هم نشي کمولی د الله د قانون یو شی هم نشي کمولی ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړو خپلو ځانونو باندې ظلم زیاتی وکړو د الله د نعمتونو نه محرومه شو دا په اصل کې ولكن كانوا يظلمون انفسهم دی مفعول را مقدم کړی په یظلمون باندې دلیل دی چې هر ګناهګار او مجرم او ظالم هغه د الله رب العالمین څه شی نشي کمولی د خپل ځان برخې کمې کړي وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا 58 آیات کې دوی ته څلور اوامر او وروسته 59 آیات کې د دوی مخالفت د دې اوامرونه چې د امتثال د دې اوامرو نه دی کړی یو خدا دې چې ادخلوا هذه القريه یو امر دا دی قريه کې راجح قول دا دی چې دا بیت المقدس او ظاهره خبره دا ده چې دا دخول په طریقه د جهاد او د قتال او د اعزاز سره دی دویم دا دی فکلوا منها حيث شئتم رغدا دا تفرید په ادخلوا باندې
فراخ خوراکونه او غنیمتونه ترلاسه کوي. دا ذکر فاور سره ذکر کړل چې دا پاغي باندې مرتب. دریم امر دا دی ودخلوا الباب سجدا او تاسو ننوځئ دروازې د ښار ته سجده سجده کوونکي. سوال دا دی چې سجدن خو حال دی د ادخلو د ضمیر نه او حال خو قید دی د پاره د عامل د ذل حال. نو په وخت د دخول کې څنګه سجده کېدای شي؟ د ننوتلو په وخت کې خو سجده نه کېږي. نو جواب دا دی چې سجدن مراد معنا لغوي منقادین او متذللین او تاسو ننوځئ دروازې د ښار ته سجدن منقادین او متذللین لله چې تاسو انقیاد کوونکي وي او غاړه کې خودونکي وي الله لرا. اشاره او تکبر او غرور او لوی سره مننوځئ. دویم معنا سجدن معنا منحنین رؤوسکم او تاسو ننوځئ دروازې د ښار ته په داسې حالت کې چې تاسو سرونه ښکته کړي وي، په حالت د تواضع عاجزۍ کې داخل شي. سجود انحناء لا سجود عبادت. وقولوا حطة او دا څلورم امر دی او تاسو وایئ حطة. نو سوال دا دی چې مقوله خو جمله وي او حطة خو مفرد دی. جواب دا دی چې مبتدا محذوفه ده. وقولوا کلمة حطة او تاسو وایئ کلمه د حطتنا. ستاسو به عمل دا وي چې ودخلوا الباب سجدا او قول وینا به دا وي چې وقولوا حطة. حطة معنا کلمة توبة و استغفار. کلمه توبه او د استغفار وایي. په دې وخت کې به تاسو کلمه توبه او د استغفار وایي. یا خو به د حطة کلمه خاصه باندې دوی مکلف وو چې حطة یا الله زمون ګناهونه توي کا، یا زمون ګناهونه توي کا، یا دې کې معنا مقصود ده. او تاسو وایي کلمه د حطة چې په معنا د توبه او استغفار سره ده چې الله زمون ګناهونه وبخاو موږ ته توبه کوو. او ظاهر قول هم دا دی چې دې مکلف و. بلال موري صاحب دارک بانک